درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانانو لپاره دوه ډیر د خوشحالۍ خبرونه. لومړی خبر دا دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر رسما کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو شو. د افغانستان د ملي هوایي چلند ادارې چارواکو رسما اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو او کورنیو الوتنو ته پرانیستی دی. د اګست په 26مه د تروریستي برید له کبله چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست او نږدې 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، د کابل د هوایي ډګر ځغاسلیکه زیانمنه شوې وه. د قطر او ترکیې تخنیکي ماهرانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په بیا فعالېدو کې مرسته کړې ده. له دې هوایي ډګره د روان سپټمبر په 4مه لومړۍ کورنۍ الوتنه وشوه او لومړنۍ نړیواله ملکي الوتنه له کابل څخه دوحې ته د سپټمبر په 9مه وشوه. د سپټمبر په 13مه لومړنۍ تجارتي یا مسافروړونکې الوتکه چې له اسلام آباد الوتلې وه پر دغه هوایي ډګر کېناسته، خو لا هم نړیوالو هوایي شرکتونو کابل ته د پخوا په څیر منظمې الوتنې پیل کړې نه دي او یوازې د پاکستان د هوایي شرکت PIA الوتکې کابل ته راځي او له دې ځایه په لوړه بیه سپرلۍ اسلام آباد ته لیږدوي. تمه ده چې په تدریج نورو ځایونو ته هم الوتنې پیل شي. بلخوا د مخابراتي شبکو له لوري د 10 سلنې محصول وضع کولو ارزول پیل شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تخنیکي او حقوقي رهبرۍ رئیسانو پرون یکشنبه د وږي په 28مه له غرمې مخکې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یعنی اوترا سره یو شمیر تخنیکي او حقوقي پوهانو د دې وزارت د سرپرست تر مشرۍ لاندې د مخابراتي شرکتونو د 10 سلنې مخابراتي محصول په هکله د یو شمیر هیوادوالو د اندېښنې په پار غونډه وشوه. په نوموړې غونډه کې د اړینو تخنیکي او حقوقي بحثونو وروسته د وزارت د مقام د هدایت پر بنسټ د مخابراتي شبکو د 10 سلنې مخابراتي محصول د پروسې د انتقال د روڼتیا په پار 2 جلا تخنیکي او حقوقي کمیټې وټاکل شوې، څو په نوموړې موضوع ژر تر ژره د تقنیني سندونو پر بنسټ تر بلې غونډې پورې خپل اړین چمتووالی ونیسي تر څو د هیوادوالو اندېښنو ته په شفاف ډول حساب او قناعت ورکړل شي. بلخوا په کندوز کې ښځینه خبریالانې وایي طالبان مو رسنیو کې کار کولو ته نه پرېږدي. په کندوز کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د طالبانو لخوا پر دوی په سیمه ییزو رسنیو کې د کار کولو بندیز لګول شوی او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې دوی ته بیرته په رسنیو کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي نو اړ دي چې هیواد څخه بهر ولاړې شي. 25 کلنه رویه احمدي چې دا یو مستعار نوم دی ازادي راډیو ته وویل پخوا ما کابو 10,000 افغانۍ معاش درلود او له همدې لارې مې د خپلې کورنۍ او د وړو خویندو لګښت پوره کاوه. له کله راهیسې چې پر موږ په رسنیو کې د کار کولو بندیز لګول شوی دی اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم. په ورته مهال کې 40 کلنې نبیله محمدي چې 3 کاله یې په کندوز کې په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کړی وایي د طالبانو په واکمنېدو سره اوس کار نشي کولی. هغه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په رسنیو کې کار وکړي. نبیله وایي زه غواړم چې بیرته په رسنیو کې کار وکړم خو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره بهر کار وکړو. که چیرته همدا حالت ادامه پیدا کړي نو موږ اړ کېږو چې وطن پرېږدو ځکه نور دلته ژوند کول ګرانېږي. په شمال ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شهباز صابري رسنۍ او د بیان ازادي د تیرو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه وبلله او له طالبانو غواړي چې ښځینه خبریالانو ته په رسنیو کې د کار کولو اجازه ورکړي. صابري وایي له بده مرغه لا هم په کندوز کې د رسنیو نیمه برخه فعالیت نه لري او په سیمه ییزو رسنیو کې ښځینه خبریالان هیڅ حضور نه لري. زه هیلهمن یم چې اسلامي امارت ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته حاضر شي. خو په کندوز کې طالب چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې له مرکز څخه د ښځینه خبریالانو د فعالیت په اړه دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی رسېدلی او باید د یوې مودې لپاره د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو کورونو کې پاتې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.